بل وار مسکینان ته خور مه ورکوئ. وایه خدای مو زده کړئ زیات مسکین سړي ته هېڅ خور نه کوي وار. او د چمن والا ویلی ول تا زموږ په رخشې ټوکې کړي زما سته یخشی څوک دی ول تویدي دی زما شرم نه لرئ تویدي ته م خور ورکړي. مال تویدي که ما ته راکړږئ ما نه منل ته یې ورکړږې ستا اعلان به م شروع وي غفور مړو. زه لکه پکوړې په اخبار کې د پټوو. غټ مانده را روان و وینې کندهاري ول دا مانده ما نه وړي کاکړ ول ته په ګټ څه وینې ول څنګه د نه وړي ټکټر یې راخستی دی وینې موټرسایکل یې راخستی کور یې نړول دول ما نه وړي په خلککه مې یوسي هلته په ګټ څه دول په دغه مې نه وړي چې نه په ګډېږي. خدای مې زیاته اعلان نه کوي خدای پر ځای دوی وټکوه. دا مې که څوک نه ځي انجام بې دغه یې ورڅه مضبوط یې وټکه څوک نه ځي ته ورځې کونج به خالي. چې موږ ورځو موټر به ځان خپله وتلی له موټر زیات ټرزن موټر جوړوي دا جدګین فلم څه وایي ویلې بس وي بېرته به سره بېرته به سره راټول روان به خدای راوغواړه خدای راوغواړه موټر ساړي په کونج کې موټر ولاړ دی 200 ونې وي نمبر که د هر چا دی له دې غټې وځلی توره شکې زما کور وای زه هم نه تلم دا اوس د کاسې کیلې خورایي وایه دستي به تللی وینې کارونه اوس هر دفترانو کیسې توره شکې یو کار هم نشته غوا غوایه ته وینېسته بس بېرته یې لک پردی غوایو به غویوله بیا ته څه کار کوې زه یو کار نه کوم غوایو کم ورسره زه تېله کوي ورسمه سړی حج له تللی وي بس بیا چې راغلی نو بیا لمونځونه یې لا کړو بیا چېرته اوس سله لمونځونه نه کوي ډول ملایان یې ایسي مطلب یو لمونځ وینې په 10 لکه دی ول ما سلوه شپې لمونځونه کې وکړو ولګه سره ول هغه محکمه اوس ما قرضداره ګرانو کتونکو دغه افغان کلب چمن سره زما خیال په ګروند کې ناجایزه مازایزه اوس په افغان کلب د دا وطن ښه ټیم مسلم کلب هم ډېر ښه ټیم دی نن یې میچ وګټئ مبارکي ورکړو دا زموږ د وطن ټیمان دي د پښتنو ټیمان دي له دغو سره به هېڅ سیالي هم نه کوو بس نور بې سپورټو اگر زموږ د وطن فوټبالران دي مطلب ښه دی چې ورور بدماشان سپورټوي سپورټمینان سپورټ که مطلب یو له چا سره سیالي مه کوئ اوس ستا پاڼې څه دي دا زما تر وس تر کار ته بیا زما و ټوکو ته هېڅ ضرورت نه لري اوس زموږ خلک څه دي خلکو سره دونه ټیم نشته چې خپل کار وکړي زموږ غستا هغه هم چلوي د دغه هم چلوي د ابل هم چلوي په ګردو کې کار څه خوله ده وکړه زما پیسې نه کې لمدې په اصلاح بیا په کلاشپلا کې داسې چپک دیګچې د یوار یوه ورته ویلې ول زویه ول د دیګ وسایل ته د مساله ور واچوه په
اره ماما مړ وي ما ټوکه پر وکړه دی وي زه بیا د ده په ماما نه خبردار یم خدای بیا سپک سړی ولې سړي ماما مړې ته ګرانو کتونکو دا زبیح زموږ د وطن ښایسته سړی دی کاروباري سړی دی په کینیا کې د تورو پاڼو د شنو پاڼو کاروبار کوي دا د کوچي کیفې دا د کوچي هوټلان چې نن سبا په پاکستان بلکې اوس په ټوله نړۍ کې نو ستۍ پاڼې به انشاءالله الرحمن چې ایک نمبر کاري سي ښایسته کاري سي مطلب په ذمواري وي دا ګراک په خپله جوړېږي په ششي جوړېږي اله په دو نمبریانو په پالتو صفتو مطلب د بل چا په پی کاروبار په دغو سړی پرون دی ګوره په هغه هوټلانو کې بیا د بیمه د خره غوښه په کړک که نه سنځاوي والا پرون راغلي و خره خره کېدل مالتۍ مالتۍ پلاو ولی دی زما داسې د سپیتې برخې څه چې زه په بس مطلب دا دونې نقشې تښتم نقشې ګرځم مطلب ماله به مړۍ خپله راځي دا به دونې تکلیف دی بیا به تر سبا ماښامه زما سوچ خراب وي د ده مېلمانه سینما کې به ناست یا مړۍ یا مړۍ که بل چا چې په ذمهواره سوې لکه ماینه چې دا د خلکو ودونې ما ته یې پر 20 تاریخ واده دی زه ورته زه د نجلۍ پلار یم چې پر 20 تاریخ واده دی بله ورځ دوی وویله د کوچلاغ والا ول ته بله څه وخته زموږ واده له راځې مال ناګې مخاري صه بیخي کاجل راړئ په قرآن که درس وستی د واده یو راغلی وي شوق ول دغه را پیدا کړ بیا د بیمه زه خپل دا شان دا بیرې شول ما کله سپلا کې خالي وړه غوړي پرو سړی به د بل چا په واده کې ضربې کوي دا ډېر خوند یې وه پاڼې لاړې تر چینه ورغلې کیټا کیپې به په چین کې لیراوی تموسې دی همتګرې خلک یاستئ یاره یو وکیل عبدالله و خلکو ته ضروري پیغام دی پای ګت پښتانه یو ګت سیالان خلک په قرآن کې له سید حمید کراسه واخې تر چمنه ناچاره سړی بس د سیالۍ ځای راځه ورک دی بس سلام محمد سایلم سیال کوي آدم ډونټ خرڅوي ډونټ څه دي زما سره ورته ورته پیسې شرما ژوند جل ځای سړی واشه نه خرڅوي مشكلة شوكة خل قورة خلقة كم دخل؟ شوكة ها المومنتا ميك وركة المومنتا ميك ورك يا يعني قرية لجاوز يا ليه عشان سكست غاي سروش تخريه ده چا؟ ده خانمين یاره دا شام مکوي خلاص كيف دا بټانې ووه زه اوس پرتوګ وای وختي به دې خلاص کړم اوس پر مې دا زه خو ما پر روش تر تباده د پرېږدم د چیرې زوی شوكة ها اوازش پورته کی اوازونه پورته کوه د شکتی کپور خور اسلمان خیل نوې سبق شو کړی پر افیز باندې بیا هو بس الف زرعه یې ډېر پیښونه پلانه ډنګره د سکور تراله پښې وراله مړی ورته څه کلاغي ول میاو
د وویستلو پر دا سر باندې هغه ولای څه کمانګي ورته ویلې دول دا په اصل کې می او راځي دی میاو دا په اصل کې می او راځي زک د بابړانو مور د خالي خولې په سر چیرې ته اسما ایوه سې در وخونه ولور خدای مهربان دی خلاص هغه اوس ته ودرسې هغه اوس یې بیا ستا وار شوکم د ځان پر ګرانه وې لا رسۍ پرې زک خودکشي کوله چې رایلا سوی مړ نه سو کړی ماته بیا کور وډبول ښه اسلام آباد کې نه وختي بېله زوی په پلاو کې پخ کړی زوی د ستا خوښي ډېرې خوند زه د دوی په ویګن کې پر ریوس لاړم پر ریوس راغلم ډنډه سیټې راکړم کبا فاشو کې تعلیق راوړ ته به سم په تعلیق کې راځې یو وجنه کې پیسا چورلې څه شي پیسا چورلې شارټ سیس ماسه شارټ سیس ماسه مې پریتونه سیکل سیدړو بعد دغونه ټیم د لاړ څه کوډله درځه بندر هغه د علامه کورې پیرنې دونه سخته سړي بل ډونګې ته سمټ ورکړ په وټ په درکشه علم کم دی علم خو راغلی نه علم کرتی کاکړی خړکالی ترسې خړکالی بېرته راته یاسیان دی یعنې اصال دی خړکالی ترسې خړکالی ساز ما زوی ځان به نه کوي زه ستا ورور ټیک دی دغه زوی ما ته خدای دا کړي دغه یې وروڼې دي زوی چې معلوم تر تا ښه مېړه نه ستا ورونه دلې ستا ورونه دلې ستا ایله یې مني نه پیسې دا زموږ زه در راورکه هاي بیا چې ولمېږي زوی له تا راوځي که څه نه په جمالو باندې لویان سنت کوه چیرې تللی دی سپی قانوني نظم ملګری سمي الله خوشحاله غو نعمت زما زوی شنې عمر یې لونګۍ وتړه اوس مسر مسر هر شال بله ده کوي امینه غو پلار مړ وي ده به ما ته اسخات راکړي ظاهر بېرته راځه وخت ولته ده واخلي په شرمله غولی دونې زړه خواب شاله نه کتل میرولی زړه وه میرولی چیرې دی میرولی د زرنج ښکر کوږ دی سپی وړی زموږ کره ای په دې خوند تازه شو ملا میرولی و میراجان انکلو ته راغولې ټینګار پر په اسلام ما ټاکه وکړه د ده بیا ماما مړ وي زه نه وم په خبر ونیم خو ته ډېر سپک سړی
سړی ماما ماڼې ته